پنځمه نښه د دې چې الله تعالی توفیق درکړی دی او که نه په دې سره معلومولی شي کوم چې خوشبخته بندگان دي الله وله توفیق د توبې ورکړی دی ګناه د هر چا نه کیږي داسې څوک نشته د انبیاو نه علاوه د پیغمبرانو نه علاوه چې هغه دي د ګناهونو نه پاک ګناه د نیکانو خلکو نه هم کیږي او د بېدینه خلکو نه هم کیږي خو فرق دا دی په دوی کې چې د نیکانو خلکو نه ګناه کله ناکله کیږي دویمه دا چې کله د هغوی نه ګناه وشي نو په ګناه پسې توبه وباسي داسې نه چې بیا په دې ګناه باندې ولاړ او بس دغه ژوند داسې روان نه څنګه چې د هغوی نه ګناه وشي نو ډایرکټ پسې بیا څه کوي توبه وباسي الله رب العزت قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده د مؤمنانو شان ذکر کړی دی والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم د دوی نه که چېرته ګناه وشي د ځان سره ظلم وکړي غلط کار تې وشي ناروا کار تې وشي اولنی صفت د نیکانو واوره ذکروا الله الله ورته رایاد شي یاره زه درته دا ویم که چېرته دا صفت په موږ کې راغی چې زموږ نه ګناه کیږي یا ګناه کوو او دغه ټیم کې الله موږ ته رایاد شو که نه نو دا ډېر ګناهونه به موږ پرېښودي او موږ به الله ته واپس شوي ذکروا الله الله ورته څنګه رایاد شي لکه اوس یو سړی دی زه ورته مثال په دې موبایل درکم او په موبایل باندې مثال په دې ورکومه ځکه چې د نن سبا لویه مسله دا ده خصوصا زموږ د معاشره کې یو سړی دی موبایل ګوري او په موبایل کې هغه څه مخې له رالو چې د هغې کته ناروا دي صحیح ده ګناه د ده نه وشوه شیطان پرې غالبه شو شهوت پرې غالبه شو ده نه دا کار وشو چې څنګه دی دې ګناه کې واقع شو ذکر الله الله ورته رایاد شو الله ورته داسې رایاد شو چې یاره الله خو معین الله خو زما اوري څنګه زه دا ګناه کوم او الله ماته ګوري زه د الله نه حیا نه کوم الله زما اوري زه د الله نه شرمېږم نه ذکر الله الله ورته رایاد شو که چېرته په داسې موقعو کې الله تا ته مخامخ وکړه ځان ته دې مخامخ کړی او الله درته رایادېدو ډېرو ګناهونو نه به ته پاتې شي او توبه به ترې وباسي ځکه چې تا ته رب رایاد شو دا موږ چې دا ګناهونه کوو که نه سهار ماښام چې موږ د الله په دې نافرمانیانو کې لګېدلي یو که نه د هغې یوه لویه وجه دا دی چې موږ خپل رب هېر کړی دی موږ دا خبره هېره کړې دی چې الله معیني زه به دله یو ښکلی مثال درکم اوس موږ دلته ناست یو دې درس ته او دې بیان ته که چېرته دې خبرې ته دې توجه لاړه چې دې ټیم کې الله موږ ویني او الله زموږ اوري نو ستا به بیا د دې عبادت نه د پاسېدو زړه نه کېږي اوس وګوره هسې سوچ کوو دې خبرې ته رب العالمین من کمزوري بندگان وس ویني چې دا بندگان را جمع شوي دي ناست دي زما په کور کې او زما د راضي کولو کوشش کوي راغلی دي څوک پکې بیماران دي چاله به خوب ورځي څوک به ستړی د چا په ملا به دړي څوک به په سفر کې څوک به څه او راغلی دي ما ته ناست دي او بیا الله زموږ خبرې موري اوري دا چې دا بندگان زما دین بیانوي او دین اوري سوچ کوو دغه رب به موږ له څه راکوي حدیث کې دا راځي ډېر د خوشحالۍ حدیث دی ډېر رسول صلی الله علیه وسلم وایي وی کله چې یو قوم راجمع شي داسې لکه څنګه چې تاسو راجمع شوي یې دا زیری والی د رسول صلی الله علیه وسلم د ژبې نه هغه بیان کړی دی وی کله چې یو قوم داسې راجمع شي د الله په کور کې او د الله دپاره او د الله د دین دپاره راجمع شي نو کله چې دا فرشتي او ملائک بره لاړ شي وی الله ته تپوس وکړي او الله ته معلومي الله ته تپوس وکړي او الله ته معلومي الله ورته وایي
رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وی الله ورته وی چې زما دا بندگان د څه دپاره راجمع شوي دي؟ وی الله تا یادوي، ستا دین یادوي، ستا کتاب یادوي، ستا به پیغمبر درود وی، او مطلب دا چې د دین دپاره راجمع شي. وی الله ورته وی چې دوی څه غواړي؟ وی الله دوی جنت غواړي. وی جنت یې لیدلی دی؟ وی نه الله لیدلی خو یې نه. هسې وی الله ورته وی که دا جنت یې لیدلی وی نو بیا به څنګه وی؟ وی الله که لیدلی وی نو دا دوی چې څومره اوس محنت کوي که نه بیا به د دې نه زیات کولی، ځکه چې هغه نعمت به یې لیدلی وی کوم چې به دوی ته په آخرت کې میلاوي. بیا ورته الله وی دوی یریږي د څه نه؟ وی الله دوی یریږي ستا د جهنم او د عذاب نه. وی الله ورته وی چې دوی دا جهنم لیدلی دی؟ وی الله لیدلی خو یې نه دی. وی هسې که لیدلی وی نو څه حال به وي؟ وی دا ملایک ورته وی چې یا الله که جهنم یې لیدلی وی نو دا دوی چې څومره اوس یریږي د جهنم نه که نه بیا به د دې نه زیات یریږي. وی الله ورته وی رسول صلی الله علیه وسلم وی الله ورته وی چې تاسو ګواه شئ دا څومره چې ناست دي دا ټول ما بخلي دي. په دې ملایکو کې ورته یو وی یا الله فیهم فلان، او دوی کې پلانی هم ناست دی، هغه د دې دین دپاره نه و راغلی، هغه د خپل څه ضرورت دپاره راغلی و. کله داسې کېږي که نه لکه ته اوس ناست یې دلته او ستا یو انډیوال دی په تا پسې ګرځي، ستا یو خپل په تا پسې ګرځي، ستا یو ملګری په تا پسې ګرځي، چا ورته وي دی جومات کې ناست دی، علم یې زده کوي، ذکر کوي، الله یادوي، تا پسې دلته راغی تا ته دغه دروازې سره ډډه لګولې تا ته ناست نو دی خو په دغه نیت نه دی راغلی، په کوم نیت چې ته راغلی. نو دا ملایک الله ته وایي چې یا الله په دوی کې پلانی ناست دی، هغه ګورې د دې دین دپاره نه دی راغلی، انما جاء لحاجه، هغه د خپل څه حاجت دپاره راغلی. وی الله ورته وایي چې وله قد غفرت، ما هغه هم بخلی دی، ځکه چې دا داسې قوم دی د دوی سره چې څوک کیني هغه هم زه بخم. څومره خوشبختي ده زما وستا. او یو حدیث کې راځي چې کله یو قوم را جمع شي د الله د دین د زده کولو دپاره، وی کله چې دوی پاسي نو د الله د طرف نه دوی ته اعلان وشي قوموا مغفورا لکم، پاسئ په داسې حال کې چې الله تاسو بخلي یی، او صرف بخلي نه ستاسو بدیانې الله په نیکیانو سره بدلې کړي دي. دا اعلان ورته کېږي. هسې د دې مجلس په اختتام کې که چېرته دغه یو اعلان زما او ستا نصیب شي نور ما ورته د الله نه څه غواړو. که ما ورته ته داسې وویلی شي چې پاسه په داسې حال کې چې الله ته بخلی، پاسه په داسې حال کې چې الله ته ناراضي دی، پاسه په داسې حال کې چې ستا بدیانې بدلې شوي دي په نیکیانو، موږ نور د الله نه څه غواړو؟ نو ځکه د خوشبختۍ یوه نښه دا ده چې انسان ته الله را یادېږي. خبره ما دا کول په کوم وخت کې چې کله دی ګناه کوي او دغه ټیم کې ورته څوک را یاد شي؟ الله را یاد شي. نو الله وایي دا نیکانو خلکو نه که چېرته ګناه وشي ذکروا الله، اول دا چې الله ورته را یاد شي. بیا دویم صفت د دوی څه دی؟ ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم، بیا بخنه وغواړي د الله نه او توبه وباسي. دا هغه نیکان خلک دي چې ما تاسو ته ذکر کول چې د نیکانو نه هم ګناه کېږي، یو خو د هغوی نه کله نه کله کېږي، دویمه دا چې الله ورته را یاد شي، درېیمه دا چې توبه وباسي، په ګناه پسې ګناه نه کوي، په ګناهونو پسې ګناهونه نه وي، توبه وباسي هغوی. نو د خوشبختۍ نښه دا دی چې انسان توبه وباسي د ګناهونو. زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی د زړه د کومې نه، او دا مې درته دعوت دی چې خالص توبه وباسئ. یا ایها الذین آمنو، الله رب العزت په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده، توبو الی الله توبة نصوحه، توبه وباسئ خو خالص توبه.
خالص توبه صحیح توبې خو کله منګه په دې خبرو کې هسې عادتي وایو زما دې توبه دا توبه نه ده مراد توبه چې د زړه نه وي هغه توبه چې هغې کې تا په ښه اراده کړي عزم دی چې د نن نه بعد به زه دې ګناه ته بیا نه راواپس کېږم دا توبه هغه توبه که را روان ژوند کې تا ته چېرته هم دا ګناه رایادې شي که نه چې تا یو داسې کار کړی او ستا دا زړه ورسره بد شي او ته خفه شي او ته په غم کې شي چې یاره دا کار ما څه کار کړی دی دغه توبه د الله په کار دی هغه توبه چې هغه خالص د الله دپاره توبه وباسئ یو نوی ژوند شروع کوي هغه څه چې شوي دی هغه شوي دی او رب مهربانه دی د الله رحم دی د توبې دروازه کولاو ده حدیث کې راځي سبحان الله رسول صلی الله علیه وسلم وی الله د بنده په دې توبه ویستو دومره خوشحالیږي دا د الله مهرباني ده که موت الله ته واپس شو هسې او توبه وباسو دې کې فایده زمونږ ده که د الله ده ته څه وایې فایده زمونږ ده که د الله ده زمونږ فایده ده خوشحالیږي پې څوک خوشحالیږي پې الله دا د الله مهرباني ده دا د الله رحم دی دا د الله کرم دی چې توبه موت وباسو فایده موت ته د دنیا و آخرت کې او خوشحالیږي پې رب العزت نو رسول صلی الله علیه وسلم وی الله د بنده په توبه ویستو باندې دومره خوشحالیږي وی د هغه انسان نه بې زیات خوشحالیږي چې یو انسان په شړ ځمکه روان دی په صحرا کې روان دی په دشته کې روان دی او د ده سره اوښ دی په دې اوښ باندې د ده د سفر توښه پرته ده سامان د ده خوراک او څښاک د ده دا په دې اوښ له پاسې ده ده وی راشه د دې ونې په دې سوري کې به لږه دمه وکړم دا حدیث کې دي دې سړي وی چې زه به د ونې په دې سوري کې دمه وکړم نو دمه یې چې کله کوله او د ده سترګې ولګېدې وده شو چې راپاسې دغه اوښ ورک شوی دی اوښ ورک شوی دی او ته سوچ کوه چې په صحرا کې تا نه اوښ ورک شي یا ګاډی د نه ورک شي ستا سورلۍ ورکه شي او په هغې باندې ستا خوراک څښاک ته او نور څه نشته څومره لوی غم دی نو دی لږه خوا دې خوا کوشش وکړو خو چې ناامیده شو نو د دې ونې په دې ویښ کې کېناستو د ونې دې تنې ته یې ډډه ولګوله او د مرګ انتظار یې کوو نور خو څه نشته خو بس مرګ دی را به شي ځکه چې زه به وږی شم زه به تږی شم او دلته به ناست یم راته لار معلومه ده نه نور څه شتي خو به مرګ دی دې کې بیا د ده سترګې ولګېدې اوده شو چې اوده شو چې راپاسېدو ویې کتو هغه اوښ ولاړ دی هغه سورلۍ ولاړه ده اوښ د ده نه ورک شوی یا خو دی اوده شوی یا د ده نه هسې ورک شوی خو چې دی کله اوده شو د ونې په دې ویښ کې انتظار کو مرګ ته ناسو خوب وله ورغی اوده شو چې راپاسې چې ګوري اوښ ولاړ دی سره د هغه سامان سره د هغه خوراک او څښاک نو دومره خوشحاله شو هسې تاسو ګورئ اندازه ولګوئ دی به څومره خوشحاله شو ژوند ورته میلاو شو وی دومره خوشحاله شو چې د خوشحالۍ نه ووی اللهم انت عبدي وانا ربک یا الله ته زما بندې او زه ستا رب یم رسول صلی الله علیه وسلم اخطأ من شدة الفرح د ډېرې خوشحالۍ نه خوله خطا شوه کله انسان په خوشحالۍ کې دومره خوشحالی چې هغه الفاظ دي ګډوډ شي د قصدن دا نه دي ویلي د خوشحالۍ نه خوله خطا شوه ژبه یې وښویده دا سړی چې څومره خوشحاله شوی دی د دې اوښ په میلاوېدو باندې د دې نه زیات الله خوشحالیږي زما او ستا په توبه ویستو باندې توبه وباسئ الله ته واپس شئ که الله ته واپس شوی توبه دې وویسته که نه نو دا به ستا د خوشبختۍ نه